پاکستان په افغانستان کې دوه مخې چلن کوي. سلامونه او نیکې هیلې. که غواړئ د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. واشنګټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو مرکزونه، خوندي پټنځایونه او روزنځایونه هغه څه دي چې پر موجودیت یې سترګې نشي پټېدلی. واشنګټن پوسټ په خبره پاکستاني چارواکي یوازې دروغ ژمنې کوي او نړیوال ته ځان داسې ښایي چې ګواکې افغان سولې ته ژمن دي. په مطلب کې راځي پاکستان په افغانستان کې ستراتیژیکي او اوږدمهاله ګټې لري، نو دغو ګټو ترلاسه کولو لپاره له وسلوال ډول ملاتړ کوي او د کورنۍ چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې د دې خبرو ښه ثبوت دی. سرچینې وړاندې لیکي پاکستان د نور له دوه مخې چلن تیر شي او د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې همکاري وکړي څو سیمې ته دایمي سوله او ثبات راشي. ورځپاڼې کې راځي که پاکستان د افغان جګړې په ختمولو کې همکاري ونه کړي نو د دې احتمال شته چې روانه جګړه د پاکستان لمن ته هم ورسیږي. د یادونې وړ ده تېره ورځ د ازبکستان هیواد چارواکو هم پاکستان، چین او ایران ته په اشاره کې ویلي دي چې د سیمې هیوادونو د افغان جګړې د ختمولو کې همکاري وکړي. د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په خپله تازه مرکه کې ویلي دي چې افغان جګړه نظامي حل نه لري او طالبان ته پکار ده چې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. د هغه په وینا د سیمې د هیوادونو مسؤلیت دی چې افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستو کې همکاري وکړي او د روان جګړې د ختمېدو لپاره خپلې ټولې هڅې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړې ده دوی له ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې افغانستان سولې ته نږدې کوي او په خبره د افغانستان په اړه د دوحې، استانبول یا کوم بل هیواد کې د جوړېدونکي کنفرانس هرکلی کوي. کاملوف همدارس ویلي دي د طالبانو غواړي څو د سولې خبرو ته حاضر شي او په خبره یې په دې برخه کې کوربتوب ته هم حاضر دی. تر بلې ویډیو په لاس پارم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.